څنګه کولی شو د یو ډبی شیدو یا د یو ګیلاس شیدو او بادیانو سره خپل جنسي خواهشات زیات کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم فکر وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په غوږ کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د یو ګیلاس شیدو سره خپل خواهشات زیات کړو؟ لکه څنګه چې به تاسو اورېدلي وي چې اکثره داسې خلک وي چې خپله ډېر خواهشات لري تر څو دغه خواهش پوره کړي، یعنې ډېر پروالی یا سیکس وکړي خو زور یې نه رسېږي. د دې پر ځای چې تاسو دغه کار سرته ورسوئ او ځان قوي احساس کړئ، نو تاسو کولی شئ د سپیرکۍ، بادیان او شیدو څخه استفاده وکړئ. د جوړولو طریقه یې داسې ده چې لومړی به تاسو یو ګیلاس شیدو واخلئ او پاخه به یې کړئ. له هغه وروسته به تاسو دې ته شات یعنې عسل هم ور واچوئ. کله مو چې عسل ور واچول، باید دومره ور واچوئ چې شیدې ورسره خواږه شي. له هغه وروسته به تاسو دې ته بادیان میده میده کړئ د اوړو په شان سره د سپیرکو، چې سپیرکۍ او بادیان دغه ګټه لري چې د انسان په بدن کې تودوالی یا ګرمایش راپیدا کړي او هغه وینه چې د انسان مني یا خواهشات جوړوي په جریان راولي. له هغه وروسته بیا چې دغه سپیرکۍ او بادیان بله ګټه هم لري، د انسان د خولې بدبويي هم ختمولی شي او تاسو کولی شئ دا ورسره استفاده کړئ. کله مو چې دا درې واړه تاسو سره ګډ کړل، له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې دا نوشیجان هم وخورئ او بیا یې په 2 هفتو کې استعمال کړئ. بیا وګورئ انشاءالله نو داسې به تاسو قوي او مضبوطه شئ. اکثره خلک داسې وي چې په پیچومي باندې ډېر قوي ځي، خو په زوړي باندې یعنې په چړۍ باندې چې وي په هغه باندې بیخي ښکته چې ځي بیخي کمزوري ځي. زموږ مطلب دا دی چې یعنې خواهشات یې ډېر وي خو بیا چیر پروالی سم نه شي کولی. د دې لپاره ډېر غټ جګره یا صحت پکار دی. تاسو کولی شئ چې د دغې نسخې څخه ګټه یا استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.